وسیله را پیسې وړم او بیا بیا دلته بېعزتي کومه. الله دې خیر وکړي هور خو ډېر روان وي ورځم لکه څه غوبل دې راغشتې خو در ووتم که نه غوبل مې نه دی راغشتی نن به لا پیسې راکړې او بیا به دې بېعزتي کومه. یو 10 ورځې راته وګوره کوڅې دا خلک هم ګوري چې څه چل دی. بس څوک ګوري خو تاسو خلکو نه پیسې والو بیا کور کې پټېږي او ماشومان رالګیا وي نشته او نشته. یاسین وروره یو 10 ورځې ګزاره سره وکړه ډېر زیات ګیر یم پسه ویم یعنې قره څوک هم د چا نه خوري در کوم دله نن به دا پیسې وړم او یا به دې بېعزتي کوم د کوڅې مخې ته. سینه وروره بېعزتي مې مه کوه را خلک ګوري دې خوا هم خلک ګوري دې خوا هم ګوري خدای ته وګوره د پیسو غم دله کوم دله که نه. یم ډاکټره نن در پسې راغلی یم ښه سوره لا به پیسې راکړې او یا به دې بېعزتي کومه. یاسینه وروره بېعزتي مې مه کوه صرف او صرف 5 منټه صبر وکړه تا له د پیسو غم کوم دا دې لاړم او پیسې یې له راوړم ودرېږه. ظالمه ته خو د پښتو په ژبه نه پوهېږي خو اوس د انکو په ژبه باندې پوهېږم د انکو. یاسینه ووایه پیسې هله دی خو د منظور ورور ویشتو ورځم چې منظور خبر کړم. ډاکټر یاسین ویشتو دس څه ویل لکه کوم ځای کې هلته خپل کور مخې ته. یاسینه زه به دې جمدې پرېنهدم. دا څه وشول ګرانو کتونکو دا د پښتنو انجام دی قرض به ترې غواړي نو په منت او په زاره خو چې بیا ترې خپلې پیسې غواړي نو دا مرګونه ورکې کېږي نو دا غریب علاج اوس په خپلو پیسو باندې وویشته نو یا الله ته په دې پښتنو خپل رحم او کرم وکړي.